السلام علیکم په خیر راغلی درس ته مو نن ورځ به موږ بولټس وایو صحیح بولټس باندې یو موږ خبرې کوو یو لیست موږ څنګه بولټس کولای شو هغه ته موږ څنګه یو نشان یو ساين یو نښه موږ ورته ورکولای شو مختلف قسمه بولټس موږ لرو په ام اس ورډ کې ډېر زبردست طریقې سره ښایسته ډیزاین تاسو کولای شئ خو مخکې له دې چې تاسو بولټس ما کار وکړئ تاسو باید وپېژنئ دغه ده دلته کې راځم ګوري تاسو کتلی شئ دا زموږ د اکیډمي یو دانه پوسټر ده په دې کې وګورئ دا ځکه ما لیست ورکړی د کلاسونو او بیا په دې لیست کې وګورئ د سره چې راغلی دی دغه نښې راغلي دي د بولټس ویل ګور لاس نښه ده ورسره نشان دې ځکه وګورئ دې ځکه وګورئ دغه شانتي ورسره سرکل راغلی سرکل ګرد نشان ورسره راغلی دی نو دا لیست د اصل کې څه دا یو لیست موږ ورکړی ده چې کوم مټیریالز موږ ته دا رقم د کمپیوټر د کلاسز لیست ده د انګلیش د کلاسز لیست ده دا د بولټس ویل کې دا کوم شیزونه چې موږ سره ورکړي دي نو اوس موږ همدا شان لیست جوړو دا لیست موږ دا شیزونه څه طریقې سره ورکولای شو هر قسم ته تاسو غواړئ کوم ډیزاین تاسو په کار یې تاسو ورته ورکولای شئ را په شمه زه تاسو ته ځکه یو نه لیست جوړ کوم فرض مثال موږ سره د کمپیوټر کورسز دي چې موږ سره کمپیوټر کوم کلاسز چې موږ سره کلاس شروع شوی دي کمپیوټر پرش کلاسز فرض مثال ورته وایم پرش کمپیوټر کلاسز یا سمپل کمپیوټر کلاسز زه راځم د ځکه به زه دا بولډ کوم دا به زه انډرلاین کوم را به شملان دي به زه یو نه لیست جوړ کوم دا بیرته موږ ختم کړو دي نه لیست څنګه جوړوم فرض مثال زموږ سره اول چې دا ورډ د صحیح ام اس ورډ د فرض کا ام اس ورډ شو زموږ سره بل زموږ سره ام اس ایکسل بل زموږ سره ام اس پاور پوینټ ده بل زموږ سره ام اس ایکسس ده صحیح دا فرض که زموږ سره د کمپیوټر کلاسز دي صحیح شو دلته کې به بیا کې به نور نه جوړ کوم صحیح تاسو سمپل دی ته ګورئ سره پیچل زده کړئ تاسو خپل ضرورت مطابق چې سره کوم ته مختلف هغه رقم تاسو جوړولای شئ لکه چې زه راغلم زه وایم چې دا اوس باید بولټس ولري لکه هغه کوم پکچر چې ما ته مخکې وښودلو دا پکچر مې چې ته وښودلو ته زه غواړم چې دا رقم ته بولټس یا دا رقم ته ډېر سره د بولټس لګول غواړم نو راځو په ورډ کې موږ سره څو قسمه بولټس دي دې ځکه اولنې زموږ سره چې کوم بولټس دي هغه ګوره ساده دي دا مروړ طریقه ته خیامه صحیح ده ګورئ دلته کې ما په لحاظ سلیکشن نه اخیستی زه چې څه بولټس ورکوم باید هغه سلیکټ کوم دوه قسمه موږ کولای شو یو خو دا وي چې موږ مخکې نه فرض کړو غواړم چې یو لیکل وکم اوس غواړم دې ته لیست ورکړم نو دا سلیکټ کا او زه په بولټس کې راوستل غواړم کوم شان بولټس ګور دا شان دي بولټس ورته ورکول غواړم دا ډیزاین کې ورته ورکول غواړم په دې ډیزاین کې ورته ورکول غواړم دې ډیزاین سره په مختلف قسمه ډیزاین دي تاسو چې کوم اپلای کوئ ګور لایف فل شو کیږي خیر هم ورته کې مختلف قسمه دي صحیح تاسو چې هر یو خوښ وي دا الریډي ما دا اوس په حال تاسو ام اس ورډ کې کله اوپن کړئ دا به الریډي الته کې موجود وي صحیح د طریقې سره تاسو کولای شئ چې هر قسم ته بل تاسو ورته ورکول غواړئ هغه ورته ورکړئ فرض ورته دا ورکوم خیر هم ورته طریقې سره چې شول دا زما سره بولټس ما دې ته ورکړل خپل لیست او که زه راشم په دې کې ورته وایم چې فرض کوم ما سره چې انګلیش کلاسز دي صحیح زه دغه انګلیش کلاسز د فار راځم زه کار کوم چې اوس دلته کې زه الریډي مخکې نه داسې کار کوم چې اول ورته لیست ټاکم اول ورته بولټس ټاکم چې په کوم بولټس کې دا راشي فرض زه ته چې دا په دې بولټس کې راشي صحیح ده دا مې الریډي ورته وویل نو زه چې اوس کله لیکل کوم فرض مثال بګینر صحیح ده دا فرض کا بګینر کلاس ده بل ما سره لیول 1 ده بیا پسې لیول 2 ده صحیح ګوره ته ما الریډي چې کړی دي ما الریډي ورته بولټس سلیکټ کړلو چې کوم قسم ته ووسي او بیا دغه نه پاس چې کله لیکل کوم ټول په طریقې سره راځي پس که زه ته لیول 2 ده لیول 3 صحیح تاسو دې طریقې سره کولای شئ چې په همدې طریقې سره تاسو کولای شئ چې بولټس د یو لیست لپاره وټاکئ یو لیست چې دا جوړ کړئ هغه ته بولټس ورکړئ دا بولټس ول د دې لپاره ښه اوس به تاسو څوک وایي چې آیا په دې کې وګوره دوه طریقې یو به موږ اول جوړول لیست بیا سلیکشن اخلو هغه رقم ته ورکوو صحیح بل څه دا ده چې تاسو کوم چې دا سلیکټ کوم اوس راځم په دې کې دا خو موږ ویل الریډي دا ریسنټلی چې کوم یو شی وي او دا بولټس لایبرری د زمنګ سره بولټس ډاکومنټ دا پروت ده زه هم چې لیول چینج کا لیول مطلب دا ده فرض که زما سره چې دې کې ام اس ورډ ده اوس په ام اس ورډ کې زه د دې سره لیکم د دې ټاپکس لیکم د کې درنه یو بل لیست جوړوم چې د کې موږ سو وایو زه غواړم چې د کې فرض مثال سټوډنټ لیست لیکم پر مثال چې ام اس ورډ کې موږ سره چا اډمیشن کړی دا کم سټوډنټان دي را سره یا په ام اس ورډ کې موږ کم ټاپکس وایو د دې ام اس ورډ د دې لیست درنه یو بل لیست سب لیست جوړول زه غواړم هغه موږ څنګه کوو ګوره سوچ دلته راغلی
ټیپ پریس کا ټیپ بټن پریس کا ټیپ بټن کوم ته ویل کیږي زه راشم کیبورډ پر اړم سکرین دته دا زموږ سره ټیپ د ورته تیار لیکل شوی دی نو دا بټن تاسو چې کله پریس کوئ دا بټن تاسو سره به یو لیول چینج کیږي د دې لپاره د کې چې یو لیول کم داغه ور سره چینج کیږي دا مخکې زی ګوره یو لیول مخکې زی به ته به بیک شم وملیدلو نو چې څومره زمخ کې زم ورته دي کې دا لیول شول دي د نن راځي صحیح ده بل لیول زی دیغه د نن بیا بل لیست جوړول غواړي نو دا اوس تا باندې ډیپند کوي فار مثال په دې کې موږ چې وایو په دې کې موږ هوم وایو اول خو موږ سره فایل مینیو ده هوم پر مثال انسرت شو دا شول را سره ډیزاین مینیو وایو دغه مینیو غانی وایو صحیح ده په ډیزاین کې پر مثال بیا زموږ سره چي دي یا په هوم کې زموږ سره چي دي دوس دلته راځم ګوره دلته راغلم بیا به ټیپ بټن پریس کوم ګوره دې نو سو کوم ټیپ بټن م پریس کوم ټیپ بټن می څنګه پریس کړم دا مخکې لاړ شي دې نن تاسو کولای شئ او بل تاسو کولای شئ دلته کې راغلی دې ځکه او زه ته ما چینج لیول راته چینج کا ګوره یو لیول چینج کیږي په دا بل لیول دا ګوري راشه دې ځکه آپشن د درکې ګوره چینج لیول ودا چینج کا او دین لاندې ګوره لیول دي کوم لیول د چینج کیږي دریم لیول د زم کنه ان دغه دنه بل لیست جوړول غواړم ورته اوس ګوره دې دنه بل راغلو هم کې بیا موږ سوایو پر مثال موږ کلیپ بورډ ویلي ټیک شو کلیپ بورډ مو ویلي فونټ مو ویلي نن به موږ سوایو پاراګراف موږ نن شروع کړی دا نو دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې یو ښایسته زبردست مزیدار لیست تاسو کوي جوړ کوي برابر کوي او عیار کوي دا زموږ سره د بولټس خبره دي کې موږ وکړه ها بل خبره دلته کې دا ډیفاین نیو بولټس زه غواړم چې دا ډیزاین زمانه ته خوښ دلته کې راځم زه سلیکشن اخلم دا به زه کته کوم مینیمایز کوم دلته کې راځم زما دا ډیزاین نه د خوښ زه غواړم چې د بل ډیزاین ورکم نو دا سلیکټ کا یا الریډي مخې نم ته کولای شي ها دلته کې راځم ډیفاین نیو بولټس ته کې سیمبلز دي صحیح غواړم چې نوې سیمبل ورته ورکم کم قسم ته سیمبل ستا په کار ته ځکه مختلف قسمه سیمبل پرتی دي کوم قسم ته ستا په کار هغه ته ورته ورکولای شي فرض کا غلاس ولا راغلی دا سٹار والا راغلی بل دی په کار وی کریکټر کوډ دي ځکه شته او دلته کې راشه د ځکه نور سټونه هم شته دا دغه کې د فکر وی کوم ورته نمبر ورکوي دا شانتی راولا دا هم دا دي چې بو کوم به کوم سیمبلز تلاړ شو د کې د سی وی چې از بل ته کې ولیکم چې سیمبل مخکوم وګورئ د ځکه تاسو سره نخري موجود دي هر قسم نخ ډیزاین چې تاسو ورکړئ مثال زه دا نه خبر ته ورکوم خو نه ماته چې ګډه وډه غونډه ښکاری دا دل برا واخلو صحیح ده دا شی برا واخلو هاي دا برا واخلو صحیح دا مې راوښته مې اوکې کړلو امې چې اوکې کړلو ګورم سیمبل ورته سلیکټ کړلو الریډي الاینمنت لیفت راشي رائټ راشي کوم ذکر راشي سنټر کې وي کوم ذکر وي ورته راوستل شي سیمبل مې چې کله سلیکټ کړه زه اوکې کوم ګوره او زما لیست سره چی راغله دا ګوره دل راغله خلم ورته په دې طریقې سره چې تاسو هر څه غواړئ د ځکه مختلف قسم نور سیمبلز راوړل غواړئ د خو یو څه دلته کې تیاری موجود دي نه که نور دی په کار دی دلته راشه او د سیمبلز کې ځان لپاره پیدا کا چې هر قسم ته غواړئ هر قسم د ستا په کار وي هغه ته ورته سلیکټ کولای شي خو د دې لپاره اوس یو بل کس وای چې راځم خپل مشاهده پکې راولم د خپل شکل مې پکې راولم ورور چې خپل شکل کې راولي دغه لپاره پکچر ته راشي مطلب تر چې یو تصویر ده یو ډیزاین ده یو عکس ته جوړ کړئ اوس هغه بولټس کې راوړل غواړي نو پکچر ته راشه دلته کې آنلاین راوړل غواړي لوډینګ کوي نو راشه براوزي کا صحیح ده دلته کې راشه دیز نیم سرچ کولای دیز کې ډرایو کې سر پراته وي آنلاین راوړل شي ما زه ته چې آنلاین نه ده په کار زموږ سره نت نشته افغانستان ده نو چې افغانستان د نو سکه زه ته چې دغه نه راوړم د کمپیوټر کې چې کوم دی پرما فایل نو دیز د براوز باندې کلیک وکړه صحیح ده کوم ځکه سره پروت ده فرض کا په ډیسکټاپ باندې را سره پروت ده په ډیسکټاپ کې وزو ګورم چې کوم ځکه زما تصویر ده فرض مثال دا سیف لوګو بزر واخلم یا بل کوم تصویر وسی زموږ سره د چینل لوګو راځدار خلم انزرت کوم اوس وګورئ زما سره او دا وزو اوکې کوم ګور تل کې راغله لیست جوړ شول چې زه اوکې کوم ګور څه کې شول ټول سره راغله وګورئ کوم تصویر چې ما غوښتل هغه راغله تاسو په کې خپل مشاهده راولئ صحیح ده مطلب خپل شکل خپل تصویر چې کوم مخاخ وي هغه پکې راولئ بل د دې نه پاس دې کې زه ته الاینمنت لیفت ده زه ته سنټر ته کا تر کې سره دا بيخي سنټر ته شو ورل له مخکې بيخي لري فاصله ولا او زه غواړم چې نا سنټر ته نه چې د دې اوسي په رائټ کې دی اوسي بيخي د رائټ ته وي اوس بيخي رائټ ته شول نو دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې کوم لیست وي هغه برابر کړئ دا عکس مزک پر کوي ځکه لاندې رسته راغلو نو تر کومه د خو د ټولې چې څه طریقې سره تاسو کولای شئ چې دا راوړیا بل زمون کار چې سره سلیکشن نه نقص فند کار نه کوي زه سلیکشن واخلم چې کله مې سلیکشن واغستلو را بشم دا به یادوي ډیر زیات امپورټنت دا ډیر زیات امپورټنت د لیست تاسو لپاره صحیح اما سنټر تکړلو خاصم بل مو شو زمون سره دا مو شولو هر څه د کیسه زمون سره مخکینه ختم شوله پکچر همغه راوړلو بل موږ را شو د څومره لیستونو اخلي پسې اخله فرض کړئ پسې 4 د بیا پسې انټنسیو ده
دا زموږ سره کوم انګلیش کلاسز چې دي هغه دې طریقې سره راځي. نو بل به زه چېرته کې راشم دلته کې زموږ سره نمبر لیست ده بلکې دا زما نه د فکار صحیح ده. زه وایم چې د سره د شمار راسي 1 2 3 پر مثال زما سره د دې کې د حساب راځي چې زه غواړم امیسورډ کې چا داخله کړې ده صحیح ده. دلته کې وزیر لیست جوړ کم د دې لیول به زه چینج کم لیول نه دلته کې راځم الریډي وته سلیکشن اخلم د لیست فرق زه ته مجدا شاندي نمبر راول راته صحیح. اوس ګوره نمبر راغللو هغه کې نه ده نمبر راغللو او زه دا سکار وکم چې ټیب پریس کوم نو د دنه بل لیست راځي صحیح ده. اوس کوم نمبر غواړو نمبر هم راوړل شو چې کوم قسم د ستا په کار وي هغه شانتي ته کولای شي صحیح ده کنه. په دې طریقې سره زما پر مثال نمبر په کار دی ګورو سره نمبر راغللو او که زه دې سره نمبر راوړل غواړم نو بل دا سلیکټ کا او ګوره نمبرو کې مې مختلف ډیزاین نه دي ګوره دا شانتي غواړي د ای بي سی ور سره راوړل غواړي دا اوس سره ای بي سی راغله غاټو کې بي سی راغله غاټو کې نه په کار دا کوم لاتین کوم هغه چې دی نمبر شمار چې دا ور سره راوړل غواړي نو هغه ته ډیماند درکول کیږي د کسٹمرز د خوانه ستا چې کوم خریدار د ترازی دکان کې پر مثال تانه یو ډیزاین غواړي یا همدا شانتي افیس کې کار کوي بوس دې درته وایي چې دا شی ډیزاین کوي خپل ضرورت مطابق چې غواړي ته برابر کې هغه ته جوړولای شي. دې ډیزاین سره تاسو کولای شئ دا پکې راوړئ چې هر تاسو په کار وي. امغه خبره دې چې بلم راغله چینج لیول مطلب دا چینج لیست لیول زه غواړم چې بل لیول ته چینج کوم بل لیول ته چینج کوم کوم لیول ته چینج کول غواړي د بګنر د نه فرض مثال زموږ سره کوم کسان اوسي بل شي اوسي دا زه لیول چینج کوم نه راځم د ځکه او لیول به ته چینج کوم فرض کړه دغه لیول مو توخص ګور ځانل تلاړم بګنر کې فرض مثال زموږ سره کوم کسان داخله کړی دا ټیچر یې سوق دا ټایم یې سوق دا هغه هر څه د ځکه تاسو ورته کولای شئ چې برابر کې صحیح ده. یونټس دی یونټ 1 یونټ 2 یونټ 1 بیا یونټ 2 3 2 در شانتي تاسو کول شئ د لیست دنه ما یو بل لیست راوړلو لیول مې وته سره کړلو چینج مې کړلو دا لیول چینج خبره شوله. دا چې کله وشولو ډیفاین نمبر فارمټ زبردست یو کم چې د بزا انډو کم بیرته چې زما انډو کړل سلیکشن اخلم او دلته کې راځم واپس بیرته ګوره دلته کې نمبر دی هلته کې ګوره بلټ سره سره دا نمبر بلټ سره نمبر فارمټ کې دا ور سره اول ته کې دا سره نخي نشانی تاسو راوړل شوی ته مو خیال ویخه ډیفاین نیو نمبر فارمټ دی باندې وځ کلیک وکم. اوس دلته کې اوس مهمه خبرې دي اول نمبر سټایل لګور نمبر 1 2 3 کې راځي صحیح ده. زه چې دا 1 2 3 کې دی نه اوسي الف بي تی دی ور سره راسي نه پر مثال افغانستان دلته کې مونږ لیک کنه الف بي تی د لیست باندې برابرونه مونږ تاسو کولای شئ الف بي تی ور سره راوړی الف بي تی نو ور سره راوړی فاس کس شي راوړل ور سره غواړي دلته کې بي سي ور سره راوړل غواړي فرست سیکنډ ثرد ور سره لیکي پر مثال زما سره کسان دي اول کوم کلاس دوم کوم کاس راغلی دا په کلاس کې دریم څوک راغلی دا 1 2 3 ور سره لیکي فرست سیکنډ ور سره لیکي زبردست یو کوم چې فرست سیکنډ ثرد ور سره ولیکم ګوره مخکې دیونه سپر راشي او د ځکه مختلف قسمه نمبر شته ګوره فرست سیکنډ ثرد دا شان دي ګور راغله خیال هم ورته فورت. نو د طریقې سره تاسو کولای شئ چې خپل په ټرای وکړئ دا هر یو ټرای کیا او خمزدار تاسو اسایمنټ هم دا چې خو خوندور لوکس ډیزاین به تاسو جوړوي د لیست لپاره مختلف قسمه لیستونه مو جوړ دي کې او بیل لیست جوړي دي کې او بیل لیست جوړي دي کې او بیل لیست جوړي درې لیست تاسو جوړوي صحیح ده ار یو کې بیل لیست په خسته خسته جوړوي. نو به د سکارو کې دا کم کمانډز مونږ دي نه استفاده پکې وکړه دا خصوصي یو سټایل شول سیکنډ فرست ثرد مو تور کړل یا دا راځي صحیح زبردست وکم چې ای بي سی به ورته ورکما او بل ته کې اعظم فانټ اوس دلته کې ګوره کار د دې شي دا تاسو ته مخې فکر پیدا شوی چې زه غواړم دې ته یو رنگ ورکم دا لیکل زغټ کم دا بولټس چې کوم دي دا یو دوه درې دا چې وسره راځي د لیکل مونږ غټول غواړو ګور ډایرکټ لاړو فانټ تاسو پرون ویلې کنه چې دا نو ویل تاسو ته مشکلو د ذکر راشي فانټ سټایل ورته فرض مثال اول ته سلیکټ کا میرا شدي ذکر ایټالیک بولډ کوي دیز نه کولای شي د لپاره د خپل سایز وټاکي کم سایز چې تاسو کار وي صحیح ده سایز وته وټاکا او بیا راشه فانټ کلر کم شانتي وي پر مثال سور دی وي واضح معلومي کې لګ فانټ سټایل ما یو حساب شولو صحیح ده انډرلاین کولې موږ نه غواړو سایز وایز ور ټاکي نور چې ورکول غواړي ګور دا اوس دا رقم د بلټس په تاسو سره جوړیږي صحیح ده که ته غواړي چې سټرایک تھرو پر راشي د نه سره ول ډبل سټرایک تو کوم قسم ته غواړي غشنو ته اخیستلای شي انډرلاین ور کوي یا نه ور کوي هغه هم د نه ورته اخیستل شي ایڈوانس اپشن تل شي نور هم د ځکه اپشن تاسو درکې خو خیر د تر شابه د څه وکه واخله دا وځو اوکې کم دلته کې هم زدا اوکې کم مولې دلو خیر ما د دې لیست لګ دغه کړو د تمام لیول چینج کړو کنه په دې خاطر باندې دا شان دي شولو زه به د دې لیول چینج کوم بیرته دلته کې وراوړو
طریقې سره تاسو کولای شئ چې د لیول بیا هم ورته چینج کړئ. ها دا شولو زمونږ سره ګوره هغه لیست ګوره دې سره چې کوم ډیزاین او سټایل هغه ورسره راغلو. الاینمنټ به یو کو د دې سره کې مشکل دی ځکه دا الاینمنٹ لیفت سنټر ته به کوم ټول سنټر ته شول. صحیح شو. په طریقې سره مخکې شاید موږ نه سلیکټ کړی. په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې یو لیست خو مزیدار او خوندور برابر ګوره ما په خپل خو باندې ډیزاین ورته ورکړلو. نو تاسو به هم داسې شان دي کولای شئ چې په خپل خپل مرضی باندې دی 1 2 3 ته کوم قسم ته ډیزاین ورکول غواړئ سپانټ غټ وي وړوکی وي کم وي زیات وي نو دې نه راشي ډیفاین کې نه ده کوم ډیفاین چې موږ ویل دی فارمټ کې وته تاسو دا سیټ کولای شئ. فانټ کې هغه د فانټ ټول شیزونه چې موږ چا به ویلو او دې نه د دې فارمټ سټایل دا کوم نمبر چې کوم سټایل کې اخلي که زه غواړم تاسو یو لیست یوز بر مثال یو فایل دا اوس ته غواړئ چې نه د دې فایل نه داسې وشي چې دا لیست ونه ختم شي. زه نه غواړم چې دا لیست وسره راشي د طریقې سره دا ختمول غواړي نو دا سلیکټ کا دا اصل کې مهمه خبره ده او راشه دا څه کا ورته نن کا ور دې نم کلیک کنن کیږي ختميږي ور سره او کدي نه راشي دلته کې هم نن کول غواړي نو ورته نن کولای شي به هغه څنګه شي بيخي به ختم شي یو هم ور سره مراوړه. نو صرف خبره مونږ په دې بولټس لیست کې کوو چې تاسو دا باید زده کړئ دا ډیر زیات امپورټنت او مهم ده. بل زموږ سره لیول دي که تاسو خیال کړئ په کتابونو کې چپټرز راځي خصوصا د انګلیش کتابونو کې تاسو لیدلی یا پاکستان اکسفورد لیول چې کوم حساب تاسو کتلی پیغه کې اولنۍ لیستونه تاسو ګورئ اول چې کوم عنوانات دي هغه دې طریقې سره راغلي وي ګوره هډینګ 1 وی بیا هډینګ 1 کې دنه بیا بل هډ چپټر وی کنه پر مثال اول پاراګراف دا پاراګراف کې دنه بیا اول پاراګراف دنه اول فارټ وی بیا دا فارټ دنه اول ایکسرسایز راځي بیا دویم نشمتي بیا دغه شان سټپ بای سټپ لیول په لیول باندې راځي. نو زه غواړم چې دې ځکه چې وکم لیکل اوس نه شم کولای چې وخت زموږ سره کم د ویډیو غټي ګم دار تر اخره هم دا فرض مثال تاسو بل چپټر وایز جوړوي یو کتاب راوخلې ځانته په کور کې چې ته هر ماشوم کتاب مراوخ سره کې موجود وي تاسو سره خپل کتابونه وي چې تاسو دا لیولي ور سره اخیستل شي او راوړل شي فرض کړه زه راځم دا چې چینج کوم دا کوم د لیولي ورته ورکوم تاسو کول دا ما سره لیول کې دا زوړه مې فرض مثال د دې د نه نو شي زونه یا بدل ته کې بیرته راشم واپس دا به دا شان سلیکټ کوم او دې ته به زه وایم چې درته څنګه کا درته دې ته به چینج کوم دا رقم ته لیول کې واخله وګورئ اوس وګوره ام اس ورډ د زما سره یو پروګرام ده د دې نه موږ چې ام اس ورډ د ام اس ورډ درنه اول چې د هوم منیو ده هوم د منیو ده نه اول ګوره هوم منیو ده هوم د اول من کیبورډ وایو بیا اول ټاپک اول پروګرام ام اس ورډ د ام اس ورډ درنه چې اول کوم پروګرام ده د غد نه بیا چې کوم دویم ټاپک داغه موږ چې هوم منیو ده هوم منیو ده چې کوم ټاپک داغه موږ سره پاند ده نو دا شان دي که زرا شم انسرټ کې فرض مثال زموږ سره چې کوم ټاپک سوسی پیجز دي ټیبل ده پیجز بو اخلم او به براشم ټیبل بو اخلم او دې نه تاسو ته کولای شئ دا بل شان سلیکټ کا او دغه باندې به کلیک کړئ د ګور مخکې دې سره لیول ګور تو راغلو هم دا شانتي بل چې کلیک کوي ګور نور مخکې زین به رستا کوي دا شانتي رستا کا د طریقې سره تاسو کولای شئ د لیول به وتا وټاکیا په دې کې به نور بولټس هم موجود دي دا رقم ته هډینګ والا غواړي د هډینګ والا غواړي د طریقې سره سیکشن یې وتا جوړول غواړي دا نور شیزونه جوړول غواړي لیول وته چینج کړئ راشه دې نه وته کولای شئ لیول چینج کړئ ډیفاین ملټي لیولز دې نه وته کولای شئ لیول وته ډیفاین کړئ ډیزاین او سټایل دې نه وکړئ صحیح دې تاسو کولای شئ دا ټول ورته مزیدار طریقې سره ډیزاین کړئ همدا شانتي راځم ډیفاین نیو سټایل نو سټایل ورته ورکول غواړي راشه دې کې سټایل نوم ورته ورکا پنځل بخپل باندې یو سټایل جوړول غواړي اول سټایل نوم ورته ورکا فرض مثال مای سټایل دا به زه واخلم مای سټایل من چې کله واخستل سٹارټ د دې سٹارټ د کوم ځای نو شي یو دوه درې فرض مثال مونږ ته یو نه شروع کړل نه زه ته مجله د شپږونه شروع شي پنځونه شروع شي صحیح ده دا رقم د بولډ دی وی او کوم سټایل کې دی وی کلر د څنګه وی فرض مثال کلر دی دا شانتي راشي او ځکه دی فارمټ د کوم فارمټ کې ته شروع کول غواړي همدا شانتي پکچر وغیرہ راوړي د نه سمبلز راوړل شي د نه الاینمنت کول شي 1 2 3 ور کول غواړي کنه بولټس ور کول غواړي کوم لیولز کې غواړي همدا فارمټ دا only this document کې کنه په نور ډاکومېنټس کې ته دا وړل غواړي زه ته هم چې نه یوازې دې ډاکومېنټس کې کا دا زه اوکے کوم ته مې کله اوکے کړم د لپاره وسنګ شي ودنه سټایل جوړیږي او سره ډیزاین کیږي نو د طریقې سره تاسو کولای شئ دا ورته برابر کړئ او ورته سیټ کړئ دلته کې یو خبره زموږ نه پاشو سیټ نمبر ویلیو نو سیټ نمبر ویلیو ته لپاره بزاول را شمدز کې ودسې کوم چې دا به واخلم او د ته یو لیول ورکم لیول به کوم واخلو ورته اندا به واخلم دا سټایل او اوس راځم دا سلیکټ کوم سیټ نمبر ویلیو دا لږ مهم امپورټنت اپشن ده پدې کې دا موږ مخکې فاتیو سٹارټ نیو لیست صحیح ده نو لیست د زما سره شروع شي یو نه شروع وي ناظر اعظم پام دی لیست کې زما سره وکړ دا
زه غواړم چې دا سکپ کې ور کلیک وکم زه ته چې نه د یو نه شروع کړي د سونه شروع شي د دې ماته د 15 نه شروع واخلي د دې کې زموږ کې کومه اوس ګوره 15 شپږ دا شانتي دا څنګه شولو 15 نه ګوره سٹارټ واخیستلو صحیح شاید نور ځکه ته معلومات ورکړي اوس بل پیج کې وي اوس د دې کې غواړم چې بل نمبر ورته ورکړي تاسو کولای شئ نو د نمبر سٹارټ کې نیو لیست بل لیست غواړي د دې نه کولای شئ نمبر ورته ختم کې یو لیست اخلي اوس بل لیست داخله منو لیست جوړوم فرض کا کې راځم ځکه زه یو نوې لیست غواړم او مای ګاډ دلته به زه راشم دا لیست به سلیکټ کوم فرض کا په دې کې تاسو غواړئ چې نمبر ویلیوز ورته غواړئ سیټ کړئ کنټینیو سٹارټ نیو لیست دا شانتي کا 2 اوکې ور دوه نه څنګه شول سٹارټ شول نو دا ول تاسو سره لیست څه طریقې سره کولای شئ چې دا لیست بولټس چې دی هغه تاسو سیټ کړئ برابر کړئ منظم کړئ ټیپس تاسو کولای شئ چې لیول د دې نه هم تاسو چینج او را چینج کړئ او د ټیپ بټن هم کولای شئ کیبورډ کې مو ټیپ بټن د ټي ای بي په لیکل شوی دا د غزن تاسو کولای شئ چینج کړئ برابر کړئ نو زه وایم چې نن د ورځ د پاره به همدا بس فزیکل لیکچر هم زموږ چې شل منټو ته ورسېدلو یوازې په دې خاطر زه لیکچر ته غټوم او تشریح زیات ورکوم چې تاسو اډوانس لیول پورې پوه شئ په دې باندې او تاسو خپل کار کوئ په دې کې به یو بیل لیست جوړوي په دې کې یو بیل لیست جوړو دي کې یو بیل لیست جوړوي درې پیجونه ماته لګي درې پیجه باید اسایمنټ ماته اپلوډ کړئ په درې پیجه اپلوډ ګوره اجکل چې اسایمنټ کوي اسایمنټ دنه خپل معلومات نو مار شي د تلیکه بر په یو پیج کې بلان دی راځه په کې چې اسایمنټ کو خپل او یو لیست به جوړ کړي بیا بل لیست جوړ کړي بیا بل لیست جوړ کړي درې لیست به جوړ کړي صحیح هر یو به جدا جدا جوړ کړي سره کوم ته لیست د سره لپاره پخلی د لپاره لیست جوړول شي شاګردانو لیست جوړول شي کلاسونو لپاره جوړول شي هر څه لپاره ته لیست جوړي هغه ستا کار ده نو سبا کوشش کوم چې دا ټول وایو او د دې ځان سره خلاص کو په لیکچر کې د کې دومره چینج ته دا او دغه باوجود بیا را شو چې دا وختونو دا بکس لانچر به هم دته وایم باندې کې موږ شي نشته ده چلته مو ویل نو بیا دلته کې د منډه دلته تاسو دومره مشکل نه پیدا کیږي نو سبا ان شاء الله چې دا لیول دا لیست چې دا امپورټنت برخه و زمونږ سره د درس په دې خاطر باندې مار تلک کار پکې زیات وکړه ځکه لیست نه تاسو خلاصون نشته دا مشه د پارل جوړې فار مثال زه جوړوم د کمپیوټر انپوټ ډیوایسز کم دي آوټپوټ ډیوایسز کم دي ان دې تاسو خلاصون نشته په دې خاطر باندې د زیات د تاسو کار کیږي نو ښه کار پکې وکړه یاد کې ځان په پوي کې چې په هر اپشن کې د مشکل په هر څه نه پوي ما ته وایا ان شاء الله مشکل به مو حل شي یو خبره پاتې زموږ سره د دې اکټیویشن نو مې په دې خاطر باندې تاسو دا اکټیویټ کوم کوشش کوم همدانه یا لږ وروسته دا زه اکټیویټ کوم چې طریقې سره تاسو کولای شئ دا اکټیویټ کړئ وینډوز د اکټیویشن طریقه هم د تخیم فایلز ما سره موجود ده سپوز چې زه اکټیویټ کوم تاسو ته ګورو هغه اپلوډ کوم ګوګل کلاس روم دغه ځنه ډاونلوډ کړئ په هغه طریقې سره بیا تاسو خپل وینډوز کا اکټیویټ کوئ ځکه اکثره مشکل تاسو له وینډوز راځي او کا افیس مووي هغه تاسو سره اکټیویټ کولای شئ